نو کوم طالب علم چې دا د خپل استاد محترم ادب او احترام نه کوي نو هغه ته کله علم نصیب کیږي هغه همیشه د علم نه محروم پاتې کیږي نو دغه وجه نه په دین کې د ادب هم یو بهترین شی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعن حسن البصري رحمهم الله تعالى عز وجل من لا أدب له لا علم له ومن لا صبر له لا دين له ومن لا ورع له لا زلفى له حسن بصری رحمت الله علیه مشهور بزرگ او فقيه تیر شوی دی هغه دا یو واز نصیحت یعنی فرمایلی دی او ډیر د کار خبرې کړې دي په کار چې موږ په عمل وکړو فرمایي وي کم سړی ادب نه کوي نو هغه د هغه سره علم نه وي علم هغه ته ځان نه سپاري لکه یو سړی دی د خپل مشر د خپل استاد محترم د چا نه چې علم حاصلوي د هغه ادب او احترام نه کوي نو الله پاک دته چې کوم دی د هغه نه علم نه ورنصیب کړي زمونږ څومره دا لوی لوی بزرګان چې تېر شوي دي لوی لوی درجو خاوندان دی همیشه د خپلو مشرانو خاص کر د خپلو اساتذه کرامو انتهایی ادب یې کړی دی تر دې پورې چې د هغه کور طرف ته د خوب په وخت کې خپې هم نه دي غځولي دومره به یې چې کوم دی د هغې ادب کولو او د هغې چې کوم دی همیشه به یې چې کوم دی د هغې سپلی چې کوم دی سمولي نو الله تعالی د دې په برکت سره هغې ته لوی علم ورنصیب کړی دی نو کوم طالب علم چې دا د خپل استاد محترم ادب او احترام نه کوي نو هغه ته کله علم نصیب کیږي هغه همیشه د علم نه محرومه پاتې کیږي نو دغه وجې نه په دین کې د ادب هم یو بهترین شی دی نو فرمایي چې کوم سړي دپاره ادب نه وي د هغه دپاره علم نه وي او یا په خپل علم باندې ورته الله که هم کې علم ډېر معلومات به ورته حاصل شي خو الله تعالی ورته په هغې باندې د عمل کولو توفیق نه ورنصیب کوي چې په هغې باندې یعنی عمل وکړي او کوم سړي کې چې صبر نه وي ومن لا صبر لا دین له او کوم سړي کې چې صبر نه وي نو د هغه هېڅ دین نه وي ځکه چې غصه پې غالبه شي نو د غصې په وخت کې د خولې نه کفریه الفاظ هم ادا شي او نور هم ځینې غلط الفاظ ادا شي نو مطلب دا دین یې ټول خراب شي په دې باندې نو دغې وجې نه صبر دا د دین د حفاظت دپاره یو بهترین شی دی دغې وجې نه قرآن پاک کې الله پاک فرمایي فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ته داسې صبر کوه لکه چې څنګه اولو العزمو پیغمبرانو صبر اختیار کړی دی نو صبر چې کوم دی دا د دین د حفاظت دپاره بهترین چیز دی د ایمان دپاره بهترین او کوم سړي کې چې صبر نه وي نو د هغه هېڅ دین او ایمان نه وي او کوم سړي کې چې تقوا دریم خبره ده چې کوم سړي کې ورعه یعنی تقوا او پرهیزګاري نه وي نو د هغه هېڅ مقام او مرتبه نه وي کوم خلک چې متقیان پرهیزګاران وي الله تعالی د خلکو په نظر کې هغه اوچت کړي وي هغې خلک د هغې ادب او احترام کوي خلک د هغې قدر کوي او چې تقوا او پرهیزګاري پکې نه وي خولې بیوا کوي عمل یعنی کردار او گفتار یې صحیح نه نو خلک چې کوم دی لوی معلومات دی ورسره د علم خو خلک د هغه قدر او عزت نه کوي ولې نه کوي چې په هغه کې تقوا او پرهیزګاري نه نو کوم سړي کې چې تقوا او پرهیزګاري نو د هغه ډېره لویه مرتبه د الله په نسبت باندې او د خلکو په نسبت باندې الله دې موږ ته په دې خبرو باندې په دې پاکو خبرو باندې په دې نیکو کلماتو باندې د عمل کولو توفیق رانصیب